پټولو هیوادونو کې د لمر غوندې روښان د آسان خدمت مرکزونه تر یوه چتر لاندې په چټکۍ بېلابېل عامه خدمتونه وړاندې کوي چې د دې مرکزونو له ډلې د کابل ښار شارینه او آسان خدمت مرکز د روان 1404 کال له پیل تر اوسه 1688 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو او زیږون کارت اړوند خدمتونه وړاندې کړي دي. د روان کال 1404 له پیل څخه تر اوسه پورې د دې مرکز نه د 1688 هیوادوالو ته موږ خدمات اجرا شوي دي چې په دې کې 2645 نوي تذکرې دي، 6910 د ویش څخه وروسته خدمتونو تذکرې دي او 1406 د لویانو زیږون کارت او همدارنګه 500 پکې د ماشومانو زیږون کارت شامل دي. د دې مرکز عمومي مدیر ښاغلی فقیرزاده همدارنګه وایي چې یاد مرکز کې د الکترونیکي تذکرو تر ویش وروسته 3 ډوله خدمتونه فعال دي او په ورځني ډول شاوخوا 600 غوښتونکي د مرکز ته مراجعه کوي چې د ورځې په جریان کې په اوسط ډول د 500 تر 600 کسان دلته مراجعه کوي. سربیره پر دې چې دلته نوې الکترونیکي تذکرې موږ ویشو، زموږ د خدماتو بخش هم فعال دی وروسته د ویش خدمتونه چې په دې کې مصنعات تذکرې موږ صادروو، همدارنګه اصلاحات موږ کوو، کوم مراجعین متقاضیان چې غواړي خپله تذکره کې اصلاحات راوړي، همدارنګه د تجدید بخش پکې شامل دی. دې مرکز ته ځینې راغلي هیوادوال د خدمتونو له چټک بهیر خوښ دي او وایي چې په آسان خدمت مرکزونو کې د مراجعینو لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د شارنه آسان خدمت دی، دلته راغلي وغوښتلم چې زر تر زره الکترونیکي تذکره واخلم. الکترونیکي تذکره چې دا ستا ټول مشخصات، مثال ارزي ته چې لاړ شي بین المللي فنګر چې ولګې ستا بیومتریک راوځي، ټول مشخصات یې پکې راوځي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو ویسانګو او آسان خدمت مرکزونو په پراخولو سره هڅه کوي چې هیوادوالو ته د لا زیاتو اسانتیاوو په رامنځته کولو د الکترونیکي تذکرو او نورو اړوند خدمتونو ترلاسه کول اسانه کړي.